خوږو ملګرو، زیبا ګل خو به تاسو ټول پیژنئ چې د سوشل میډیا یو مشهوره څیره ده او د کله نه چې ټیک ټاک راغلی دی نو داسې کسان به نه وي چې هغه نه پیژني، ځکه چې هغه په سوشل میډیا باندې ځان ته یو نوم لري. اوس چې یو ویډیو د هغې په باره کې ډیره زیاته شیر کیږي او ویل کیږي چې دغه زیبا ګل ده. د یو اړخ نه که دغه زیبا ګل ښکاري نو د بل اړخ نه تاسو سره دا ویډیو مکمل شریکوم چې تاسو یې وګورئ او خپله فیصله وکړئ چې آیا دا رښتیا زیبا ګل ده او که نه بل څوک دی. موږ نه ډیرو ملګرو د دې ویډیو د کتلو غوښتنه کړې وه چې دا ویډیو موږ سره شریکه کړي، نو نن موږ غواړو دا ویډیو هم تاسو سره شریکه کړو او تاسو خپل نظر بیا هم موږ سره په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ. زیبا ګل که څوک نه پیژني نو دومره به ووایم چې هغه په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته مشهوره ده او په ټیک ټاک باندې په لکونه مینوال هم لري چې هغه په دوبۍ کې ژوند کوي او وخت په وخت په ټیک ټاک باندې خپلې ویډیوګانې مینوالو سره شریکوي. نو قدرمنو دوستانو، دا ویډیو هم د هغې په باره کې ده چې د سمندر په غاړه باندې ناسته ده او خپلې نخرې کوي، خو که په غور باندې وکتل شي نو د یو اړخ نه داسې ښکاري لکه دا چې زیبا ګل وي. خو تاسو سره دا بل تصویر هم شریکوم چې تاسو وګورئ نو یقینا ستاسو به یقین وشي چې دا زیبا ګل نه ده بلکې د یو اړخ نه یعنی د شا نه او یا د یو سایډ نه د هغې هم شکل ښکاري. نو تاسو هم مهرباني کوئ چې کله د یو خبر په اړه باندې مکمل تحقیق تاسو نه وي کړی هغه خبر او هغه تصویرونه مشرکوي. په دې تصویرونو باندې هم دا ګمان کېدو چې دا د زیبا ګل دی، خو کله چې موږ مکمل هر څه وکتل او ویډیو مو وکتله نو داسې معلومیږي چې دا زیبا ګل نه ده. که تاسو ویډیو کتل غواړئ نو تاسو سره به شریکه کړم. خپل نمبر کمنټ کې راته خامخا ولیکئ چې تاسو ته دا ویډیو در ورسوم او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم.